سلامونه ملګرو. د جیل برو تحریک چې د پاکستان تحریک انصاف سربراه او پخوانی وزیر اعظم عمران خان صاحب اعلان کړی دی، هغه د نن نه باقاعده شروع شوی دی. ځای په ځای باندې فکر کوم چې خلک ګرفتاریانې ورکول ته تیار دی او تر سبا یعنی په 40 غنټو کې عین امکان دی چې 50 لکه خلک کم از کم 4-5 میلیون خلک گرفتاریان ورکی. وفاقي وزیر رانا ثناء الله البته دا ویلي دي چې موږ غریبان او عام ورکران نه گرفتارو، گرفتاری به صرف د مشرانو او د امیر کبیر خلکو کیږي، د غریبو خلکو به نه کیږي، غریب خلک به نه نیول کیږي. او بل دا چې کم خلک نیول کیږي نن د جیل برو تحریک په حالت کې، نو په دغه احتجاج کې په دې تحریک کې چې کم خلک نیول کیږي نو شپږ میاشتې به هغه په ډی ای خان، هریپور، مچ او دغسې حیدرآباد دې جیلونو کې به اچول کیږي. د کراچۍ په لانډي جیل کې په تیمرګره کې هم د را رسیدلي اطلاعاتو مطابق د 250 نه واخله د 300 کسانو پورې ځګې چې دي نو هغه په جیل کې شته. دا ویل کېږي چې شپږ میاشتې به دغه کسان جیل ته اچول کیږي او کیس په ور باندې نه کیږي، یعنی کیسونه به نه خودي په خپله مرضۍ چونکې ګرفتاري ورکوي نو شپږ میاشتې به په دغه جیل کې او دا به انشاءالله العزیز بیا بل جمیله د جمی په سر کې به واپس چې دي نو دوی به راخلاصیږي. نو کم ملګري چې تیار دي هغه نه صرف دلته لاندې کمنټ کوي بلکې خپل نور یاران دوستان هم منشن کوي. دا یو قومي تحریک دی، ګورو چې د پښتنو په سیمو کې څومره خلک جیل ته تلو ته تیار دی. جیل برو تحریک دا یو پرامن د احتجاج یو پرامن لار ده چې د خپلو مطالباتو لپاره وخت په وخت یعنی د هندوستان په ازادۍ کې ګاندھی صاحب دا تحریک چلولی او دغسې مسلمانانو د تیمرګرې نه مسلمانانو د هندوستان نه هجرتونه کړي وو، افغانستان نه لخته کابل ته تللي وو، ځینې افریقې ته تللي وو، ځینې دغه ټول د هندوستان د ازادۍ دپاره چې کوم تحریکونه چلېده نو په هغې کې یو جیل برو تحریک هم و. تیمرګر ته خبره پکې راغله چې یو ملګري لاندې کمنټ کړی الله د خیر ګیتاران تیمرګر ته یونسي. نو او مرچی تاج افغان وایي چې مرچی ښه او مرچی واړه دا پکې خاص وارډ دی. رانا ثناء الله وی چې دا یو خاص وارډ دی، ځینې خلک هلته هم لیږمه. نو ملګري خامخا منشن کوي خپل هغه ملګري چې هغې جیل ته تلو ته تیار دي او انشاءالله د بل جمعې پورې به دي محفوظ وي، په جیل کې به وي، خوراک ورته هم میلاویږي، مزې چرچې به د دي. ډی ای خان، مچ، بلوچستان دی، لانډي جیل کراچي او اټک قلا پکې هم شامل ده. نو دا هم ښه خبره ده چې بنده دغه د مغولو دغه تاریخي او دغه لرغوني قلا کې وخت تیر کړي نو دا یو لوی د سعادت او د اعزاز خبره ده. نو په کار د هغه ملګري چې کم تیاري هغه خامخا یو وایي چې ته نه ځې نور پې وراچې پولي چرخي ته نه، پولي چرخي ته څوک نه لیږي، زیاتره بدلته او پاکستان کې په خیبر پختونخوا، بلوچستان، پنجاب او په قلاګانو کې وي او ډیر په تاریخي قلاګانو کې وي، لکه دا ټک قلا چې دا میاوالی جیل دی، میاوالی جیل یو اړخته او بل ټک قلا چې کم خلک پاتې شي نو د هغې دپاره به دا لوی سعادتي، لوی اعزازي. زما درخواست دا دی چې دا ویډیوګانې د پاکستان تحریک انصاف دا ویډیو د پاکستان تحریک انصاف په ګروپونو کې هم شریکه کوي، په سیاسي ګروپونو کې شریکه کوي، په عوامي ګروپونو کې شریکه کوي، خپل ملګري ورپکې منشن کوي چې دا شانې مونږه هغه خلک را پیدا کړی شو کم مبارزین چې د وطن دپاره، د ازادۍ دپاره او د جمهوریت او د بالادستۍ دپاره قربانۍ ورکول ته تیار دي، غواړي چې خپل ځانونه ګرفتارۍ ته پیش کی ور وړاندې شي. نو بل جمعې پورې نو دا انشاءالله العزیز دغه کسان به د بل جمعې پورې لکه 6 میاشتې اوس دا اوړی را روان دی نو 6 میاشتې به دا په دغه جیلونو کې او 6 میاشتې بعد به ښه په باعزته طریقه باندې بری کېږي. او دې کې اټریکشن ډېر زیات سیوا دی، یعنی مهنګایي ده، بهر خوراک پیدا کول ځان له دا هم یو مشکل دی. دننه چې وي نو دوی ته به خوراک هم میلاویږي، که څه چې په نیمه خېټه هم میلاویږي، یعنی دغه اوس چې کومه روټۍ ده 120 ګرام روټۍ نو دا به ورته ټیم صرف او صرف یو میلاویږي، خو بیا هم تاسو یاد دی چې دال به ورسره میلاویږي او مفته به او شپږ میاشتې بعد چې دوی راځي نو دې دپاره اټریکشن دا دی، ګلیمر دا دی
دلچسپ خبره پکې دا ده چې دی راوځي کله شپږ میاشتې بعد یعنی بل جمیله نو دی به ملګري یاران دوستان به ورته د جیل مخې ته ځي او دی ته به هارونه ور په غاړه کوي او دی به د جلوس په شکل کې خپلو کلو بانډو علاقو ته راوستی کېږي نو بالکل شاته کېږو به نه انشاءالله العزیز دا د ټولو شریک او ځای چې په ورځئ شاته کېدل به نه او دا د قام دپاره د وطن دپاره د ولس او د جمهوریت او د سیویلین سوپرمیسي دپاره یو ډېره ښه او زبردسته موقع ده چې موږ زر تر زره جیلونو ته ورپناه شو موږ نه خو لکه هغه ملګري چې تله غواړي په موږ کې بیا موږ ټول لازو نو دغه ملګري او جیلونو کې انتظامات صفایانې هغه بهرحال بیګا راسي شروع دي تېر 40 کېنټو راسي د تې ملګري د جیل ته خبره زه وکړم چې ملک سید زمان دا خبره شیر کړې وه چې 250 نه واخله 300 کسانو پورې گنجایش چې کوم دی نو دا شته فضل د خدای نو کولی شي ملګري چې هغه ملګري منشن کوي قاضي زهیب صاحب ستاسو به په ښکته سیمو کې په سمه کې به ډېر ملګري خدای دې وکړي چې زیات نه زیات نن ګرفتاریانې ورکړي او دا والنټیر یا رضاکارانه ګرفتاریانې ورکول دي نو دې کې کومه بده خبره نشته روجا به انشاءالله هم د دې ملګرو په جیل کې غټه انټرسټینګ خبره چې یو سړی په جیل کې د دومره لوی مقصد دپاره او بیا دومره لوی عظیم عبادت یعنی روجا هغه هم په جیل کې تیاری نو د دې روجې به ثوابونه یو په 200 یو په 100 دا به ډېر بهترین د دې به لکه پېشمنۍ به په شریک یاران دوستان به ورسره ملګري به وخت به تېرېږي وخت به یو بل سره پاس کېږي پخلی به کوي د روژه ماتي دپاره به تیاری نیسي بیا به نو دا ټولې خبرې بلا ډېرې د خوند رنګ خبرې پکې شته دغه منتظر بیټنی چې دی تیار دی فضل د خدای دې دا قرباني قبوله کړي خدای دې خپل مور او پلار ته نیک او صالح لوی کړي او قاضي زویب احمد صاحب دال به بالکل ورکوي دال او 120 ګرام یو روټۍ البته په تیره به نو خیر دا خو قرباني خو راځي قربانیانې به ورکو رحمان علي آر دی یوسف انور صاحب ډېره زیاته مننه او دا چې پړوسی ملکونو ته خیر ضرورت به نه راځي قلاګانې او دغسې ابینډنډ یا کم متروک چونیانی دي چوکۍ دي هغې ته به هم ځي ګارد دي هغې ته اړخ ته به خلک ځي نو انتظامات به احتشام یم سلام قبول که وعلیکم سلام احتشام روټۍ هسې هم ګرانه ده نو فیلحال ډېره زیاته مهنګایي ده بېطوله بېروزګاري ده جیل کې روژه تېرول په جیل کې پېشمنۍ دا به یو نوې تجربه هم د دې ملګرو په ژوند کې وشي په جیل کې د خلک بیا کتابونه لیکل شاعري غزلې د دردناک شعرونه دا به ورته ډېر یاد شي وخت په وخت به راغونډېږي مشاعرې به کوي کتابونه به ګوري نو دا د جیل فضایل چې دي نو فضایل زندان په دې باندې به کتابونه ولیکلی شي په دې باندې به خبرې وشي او جیل ته تللی یو ډېر عظیم بیا په سیاسي مقصدونو کې خو دا ډېر عظیم او ډېر لوی او ډېر ستر کار دی نو د دې نه کله هم ډډه مه کوئ او کوم ملګري چې تیار نه هغه یو بل تیار کوي جوړ وکړئ کلي په کلي باندې خپل جوړونه وکړئ یعنی غونډې وکړئ ترتیبات ونیسئ او دې عظیم مقصد دپاره ځان راوړاندې کوي جیلونه شته فضل د خدای او دې سره به حکومت دې ته خیال شي ګوره که موږ په ډېر غټ تعداد کې اوس دا موږ نه خو لکه تاسو په غټ تعداد کې جیلونو ته لاړ شئ او جیلونه کم پرېوځي نو حکومت په دې طرف ته خیال شي ګوره په کوز دیر کې جیل شته خو په ملکڼ کې په بره دیر کې جیل نشته په چترال کې ښکاره جیل نشته دي هسپتالونه له سکولونه له دې شیونو د خلک مطالبې کوي خو زمونږ خلک چې کومه هم خبره یری نو زمونږ په هر ضلع کې جیل نشته په هر تحصیل کې جیل نشته د یونین کونسل په سطح باندې جیل نشته نو دا چې موږ نن ګرفتاریانې موږ نه بخوده توبه تاسو نن ګرفتاریانې ورکوي او لاړ شي جیلونو ته نو حکومت به دې اړخ ته هم خیال شي په ترقیاتي بجټ کې به په راتلونکي بجټ کې به جیلونو د جوړولو دپاره دی بجټ مختص کی فنډز به مختص کی پیسې به وباسي او د جیل خانجاتو په وزارت کې به بلا ډېر ملازمتونه پیدا شي دا هم یو خبره ده یعنی ټول خلک دی په ایجوکیشن کې ورمنډي په سکولونو کې او دغسې په هیلث ډپارټمنټ کې خلک روزګارونه ګوري نو چې زیات جیلونه جوړ شي زیات د جیل خانجاتو وزارت نور هم پراخه شي نو خلک به په روزګار موقع به پیدا شي یعنی جیلونه سیوا شي اوس په کوز دیر کې یو جیل دی د بدنصیبۍ نه کم از کم 3-4 جیلونه دغسې په ملکڼ کې سوات الحمدلله غټه علاقه ده د سوات آبادي 26 لاک آبادي ده 26 لاک آبادۍ کې ما ته مناسب او سایزبل جیل چې دی نو هغه په نظر نه راځي په سوات کې کم از کم 15 جیلونه پکار دي دغسې مردان کې پیښور کې او په هر پښتنه سیمه کې په دې زمونږ په وسایلو زمونږ اختیار پکار دی
موږ له د سکولونو کالجونو زیات چې کم دی نو د جیلونو ضرورت دی او اوس دا موقع ده چې موږ حکومت ته وریاده کړو چې دې طرف ته پاملرنه وکړي په دې باندې غور وکړي او د انډیوالۍ مزه ولي فاني صاحب لیکلي دي چې انډیوالي یعنی په انډیوالۍ کې بنده ډېر څه زده کوي مسافرۍ خو زموږ اوس نصیب نشته ځکه پاسپورټ ډېر زیات ګران شوی دی ګنې موږ کینیډا ته تلو زما د ملګری دی فراز خواته مې ناست موږ کینیډا ته اراده کړې خو دا پاسپورټ 1500 روپۍ ګران شو په دې وجه باندې موږ پاتې شو د کینیډا نه او یو اس ته موږ نشو تللی لاوج په ایرپورټونو به ټیکسونه هم اخلي یعنی شرطونه ډېر ګران کړي دي بهر ته راتلو نو هغه زده کړه چې هغه په مسافرۍ کې بنده کوي هغه په جیل کې د هغې په شانې د انډیوالۍ زده کړه یو بل د قربانۍ د ایثار جذبه یو بل سره د ودرېدو جذبه یو بل سره بیمارۍ په حالت کې د ودرېدو جذبه یو بل سره د خپل روټۍ شریکولو جذبه دا ټول جذبات او دا ټول مثبت کرکټر چې دی نو دا به راځي خو دا به په جیل کې راځي دلته نه راځي بلدار چې په ګڼه کې د خوب کولو طریقه کار سړی ته جوړ شي یعنی موږ ټول عادت شوي داسې چې په خپله کمره کې پراته یو په بل ځای کې خوب نه راځي په ناشنا ځای کې خوب نه راځي نو جیل ته د تګ سره به زموږ نوې هیبټس ډیولپ شي زموږ به نوي ویلیوز ډیولپ شي سوشل انټریکشن به ښه شي د مختلفو سیمو د خلکو سره به میلاو شو د هغې په خویونو بویونو د هغې په کلتور د هغې په دودونو دستورونو به پوه شو نو دا ډېرې ښه موقع ده دغسې موقع دغسې د جیلخانې په جیلخانه کې د زده کړې داسې موقعې ډېرې کمې په لاس راځي دا د ښاغلي خان صاحب په دې قام باندې په دې ملت باندې یو غټ احسان دی چې دې طرف ته د خلکو پام راوګرځو او تحریک پاکستان یا د هندوستان د ازادۍ تحریک نه وروسته دا یو عظیم الشان موقع راغلی ده چې موږ د زده کړې دپاره او دغسې د قامي مقصد دپاره جیلونو اړخ ته مهوي سفر شو یعنی سفر ورته وکړو او دغسې د زده کړې دا موقع چې دي دا د لاسه ورنکړو دا یو ډېره زیاته ګوره کراچۍ کې نو دا د جیل ته راتلو او دا عظیمه جذبه ده دا هر څوک نشي زما غوندې کس دا نشي تللی زما غوندې کس جیل ته تله یا بیکاره سړی بزدله کس زما غوندې دا نشي تللی دا ستاسو غوندې مجاهد ملت غواړي ستاسو غوندې خلک غواړي ستاسو غوندې بادر خلک غواړي ستاسو د یاران دوستانو تاسو دلته منشن کوي نو دا د خوب آداب به ښه د خوب آداب به پکې په اوسېدو دا ټولې خبرې په جیل کې به بنګه د زده کړې بهترین او بهترینې زمونږ نه دي چې ستاسو دپاره په ډېرې بهترینې موقع او اوس بهر ته سفر چې دی نو هغه ګران شوی دی ما او دا ملګری کینیډا ته امریکې ته برطانیې ته زمونږ خیال و چې موږ لاړ شو دې میاشت کې خو دا پاسپورټ تېره میاشت کې وفاقي حکومت ډېر زیات ګران کسو ناڅاپي ګران که بجلی الله پکې مړ کړه نو اوس زمونږ نه پاتې ده خو بهرحال مونږ به بهر د جیل فضایل تاسو ته بیانوو تاسو جیلونو ته لاړ شئ بل دا چې د مشرانو تګ دا مو وایي مشران به بهر تاسو قرباني کیش کوي ستاسو د قربانۍ ته به بجلي ډېر وخت بعد راله بهر بجلي هم نشته جیل کې ډېر سهولتونه دي ډېرې د زده کړې خبرې دي د مای توبۍ نو لکه سړی لاړ شي ساس په دې جیل کې یو شپږ میاشتې پرېوځي او دا څه پکې تاسو هم راته ووایه چې کوم فضایل دي فضایل جیلخانجات نو دا به په دې باندې به زه یو کتاب او یو تفصیلي ویلاګ یو تفصیلي ویډیو لیکچر هم کوم چې جیل ته تګ څومره عظیم کار دی او دا څومره عظیم کاز دی او دا انقلابیت چیګویرا د ملګري رایت کو بنیادی شی په دې کې چیګویرا جوړېدل دي ته چې راخلاصېږي خلک ایگزیکټلی نیلسن منډیلا ګوره نیلسن منډیلا چې د پیژنم د افریقې یو تور حبشي نن چې زه پیژنم پسې پیژنم جیل په وجه پیژنم جیل تیر کړی دی باچا خان بابا ته چې دومره د عظمت خلک قایل دی په مغرب کې په مشرق کې په پی ایچ ډیانې ورباندې کېږي لساته پی ایچ ډیانې او امپیل تیسیز او ماسټر کېږي جیل بنیادی شی جیل دی په سیاست کې په انقلاب کې په بدلون کې په ارتقا کې جیل بس جیل چې موږ نه توبه خدای موږ نه تاسو ټول جیل ته لاړ شو نه بلکې لاړ شئ او جیل نو د جیل فضایل په جیل کې انقلابیت یو غټ لیډر به نه وځي هر سړی به که یو ګوره 50 لاک خلک لاړ شي 50 لاک خلک چې نن جیل ته لاړ شي 50 لاک لیډران به الله تعالی دې خاوره کې بیا پیدا کړي 50 لاک لیډران چې په کوم وطن کې تاسو اندازه لګوئ چې یعنی په کور کې به دوه لیډران کم از کم په هر کور کې یو لیډر پکار دی یو مشر پکار دی او دا موقع ده داسې بیا نه راځي نیلسن منډیلا ماو زیتنګ ګوره هغه لانګ مارچ او کیسې میسي تاسو د چین انقلاب ګورئ تاسو فیدل کاسترو ګورئ تاسو چیګویرا ګورئ یعنی دا انقلابي کردارونه دا او دا موقع ده
دا ډېره ښه موقع ده. دا په 19 او 16 صدۍ کې دا موقع به راتلي، په 20 صدۍ کې دا موقع ډېرې زیاتې کمې شوي دي. خو بس دا د الله تعالی ورکړه ده او دا موقع موږ او تاسو له په لاس راکړله چې موږ توبه خدای توبه موږ نه تاسو فوري طور باندې د جیل د تلو تابع ونیسئ او زما دې په توبې یو روټۍ به درکړي د وخت 6 میاشتې جیل. 6 میاشتې هېڅ هم نه دي، دا دې تېرېږي لکه 6 ورځې. خو زده کړه داسې چې په 15 کالو کې هم تاسو دومره زده کړه نشئ کولی. په جیل کې یوه ورځ د یو کال د برابر زده کړې ده. سنجیده جیل ته تللی شي، عامر خان تللی شي جیل ته. هغوی څومره ګوره خواږه پاسته ممي ډېډي برګر خلک دی، هغوی تللی شي. نو موږ نه توبه تاسو نه شئ تللی، یا تاسو کې ولې نه جذبه اصل شی جذبه دی. ګوره د قربانۍ جذبه دا د دې نه بغیر به وطن بدل نشي، د دې نه بغیر انقلاب نه راځي، د دې نه بغیر ترقی پرمختګ نشي راتلی، د دې نه بغیر جمهوریت او ولسواکي انساني حقونه د ووټ احترام، ووټ کو عزت، د سیویلین سوپرمیسي، دا ټولې خبرې کېدای شي. خو د دې لپاره جیل ته تګ ډېر ضروري دی. ستاسو ټول هغه ملګري چې تاسو ګڼئ چې هغه جیل ته تیار دي هغه منشن کوي، که څوک نه تیار نو هغه تیار کوي. کلي په کلي باندې نن ماښام پورې جوړ وکړئ. ستاسو سره 40 غنټې شته، جیلونه الحمدلله په صفا شوي دي. او که جیلونه کم پرېوځي نو حکومت به دې طرف ته پام راوګرځي، حکومت به دې طرف ته توجه وکړي. په راتلونکي وخت کې به زموږ ستاسو لپاره بلا ډېر جیلونه انشاءالله العزیز جوړ کړي او دا به موږ په حکومت باندې دباو پرې باسو. زه به بهر یم او ما ته خبر راکوي که تاسو په جیلونو کې تنګ وئ، یعنی په یو کمره کې خیر دی که 40-50 که صحیح خبر نه راخو چې 80 ته په یو کمره کې یا په یو ګارت کې دننه یا په یو بلاک کې دننه رسولې نو خیر دی. بیا ما خبروي زه به خپل غږ پورته کومه، بهر به یم. زما کار دا دی چې تاسو لپاره غږ ورته کوم، دعاګانې. بله دا چې تاسو به عبادتونو ته توجه ورکړئ شي. بهر د خرافات، دا کوم خرافات چې بهر دي، موبایل دی، انټرنیټ دی، فیسبوک دی، ګپې دي، کرکټ دی، PSL دی، دا وبېل او دا وګټه، د دې ټولو چکرونه به خلاص شي. موبایل باندې چې تاسو کومې خرچي کېږي هغې نه هم خلاص شي. روزانه بنیاد باندې ډیټا کول، ویکلی بنیاد باندې ډیټا کول، پردي ډرامې کتل، ګناهونه، د دې تصویران د جنکو کتل، دغسې کوکوګانو باندې کمنټس کول، د دې ټول چکر نه به خلاص شي. او ګناهونه به ستاسو نه وریږي. په 6 میاشتو کې تاسو به د ګناهونو نه ډېر پرده کې پاتې شئ، په یو خاص ماحول کې پاتې شئ او زده کړه. او دا ټولې خبرې که زه شمارم نو دا په ګنټو باندې زما په توبې په ګنټو پې زه خبرې کولی شم چې دې څومره فایدې دي، فضایل دي، برکات دي. دغه ټولې خبرې کېدای شي. خو اولنی کار چې دی نو هغه نن او نن د خیر سره نن د شپې 12 بجو پورې عاجل طرف ته روانېدل دي. ښه په مړه خېټه لاړ شي، ښه تیاری وکړئ، کپړې استري کوئ، پیزار پالش کوئ، یاران دوستان سره سلام کلام وکړئ. په دې کې مرګ او ژوند هم راځي. خیر ځه بهرحال هغه نه بخښنه وغواړئ او جیل اخون ته مې هوی فرواز نه بلکې مې هوی سفر شئ. دا به زمونږ په قام او په ولس باندې انشاءالله العزیز دا به زمونږ ډېر زبردست زمونږ نه خدای توبه یاره ستاسو په قام او ولس او په دې ملک ملت باندې به ستاسو ډېر غټ احساني. نو زما یقین دی چې دا ویډیو به د ملګرو سره شریکوئ او دې تر څنګ ملګري به پکې خامخا منشن کوئ. د وخت راکولو، د شریکولو، د اورېدو، د کمنټ کولو، د لایک کولو، به هر حال ډېره زیاته مننه. خو دا مننه به کمه ده. اصل مننه دا ده چې تاسو جیلونو طرف ته ورو سفر شروع کړئ. هلته چې کوم دی نو عمله ستاسو منتظره ده. جیل برو تحریک دا د قیادت یو ډېر زبردست او ډېر عظیم الشان موقع راغلی ده چې دا موقع تاسو مونږ ضایع نه کړو، موږ نه توبه ستاسو